معزز او محترم، ما آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدسه او حدیث من رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه وینا وکړه او ومیلستو تاسو وارد اذان که تاسو کو چرته نو بغیر د سپیکر او کې دغلت ما باندې آیاتونو کې نیت دا کړی دی چې زه به ان شاء الله دوه خبرې کوم، یو د کتاب الله او یو د رجال الله. کتاب الله دې ته وایي چې الله تعالی زمونږه بلکې د ټول انسانانو د هدایت لپاره یو اعلی کتاب را نازل کړی دی چې قرآن ورته وایي. خو دا اعلی او بهترین کتاب الله تعالی په دې طریقه را نازلولو شو چې جبرائیل علیه السلام راغلی په یو ډیر بهترین غوری کې، په یو ډیر بهترین ټری کې په کوه ابي قبیس باندې ولاړو او د مکې خلکو ته اعلان کړو چې راشه دا د الله د طرفه کتاب دی او دا په تاسو باندې را نازل شوی دی، په دې باندې عمل وکړئ. دا الله کولی شو، دا د الله د قدرت او د طاقت د لاندې ده. دا وړه خبره ده. په دنیا کې چې څونه کتب او کتابونه الله را نازل کړي دي، که هغه تورات دی، که انجیل دی، که زبور دی، په دې طریقه نه دي را نازل شوي. د انسان فطرت دا دی چې دا بانګر دی، بانې کوي. تاسو سوچ کې تاسو چې کوم کار کوئ نو اول یې جایز کوئ نو بیا کوئ. زما دې نقطې ته سوچ کوئ. ښه انسان چې کله یو کار کوي نیت یې دی چې دا کار کوم نو اول یې په دې اړه کې بانې وټلټوي. یاره دا خدا دا مونځ دی او باران دی، هسې نه چې زه په دې کنده کې وغورځېږم نو زه خیر دی خپه به مې ماته شي، خدای دې نه کړي. نو دا نننی مونځ به خیر دی د سحر په خپل کور کې په دې جانماز باندې نه وکړم، ځکه چې خپه ماتېدل خو ډېر د انسان دپاره تکلیف دی، ماشومانو ته به مې تکلیف وي. انسان اول څه جوړوي؟ بانه جوړوي. تاسو خپل مزاج ته سوچ وکړئ، خپلې طبې ته سوچ وکړئ، که مولۍ، که امي، که اجي، که قاري، مونږ چې څونه کارونه کوو نو اول وله بانه په دې اړه کې جوړو. بانه چې دې نه جوړه کړې نو ستا دا ذهن ته ملامته کوي. دې ته په دې خپله اصطلاح کې مونږ ضمیر ویو. څه ورته ویو؟ ضمیر. ضمیر دې ملامته کوي، یاره دې ګاونډي سره دې جګړه ده، او یاره دې ګاونډي سره که زه دا جګړه ونه کړم نو خلک به راته وایي چې دا خو پښتون نه دی. بیا اسلام ته راکاږو، یاره دا پښتو خو غیرت ته وایي او غیرت د ایمان یو شاخ دی. نو خامخا چې زه پښتون یم نو غیرتي به یم، او چې غیرتي یم نو مسلمان به یم، او که غیرت نه کوم نو مسلمانۍ کې مې فرق راځي. نو زه چې په دې ډیران باندې جګړه وکړم دا زما د اسلام نښه. هغه دا غیرت نه یادوي، هغه د کافر سره غیرت یادوي. ستا د ډیران د جګړې غیرت نه یادوي. مونږ چې یو شی کله ځان ته سمو نو د سمولو نه مخکې بانه وله جوړه نو دا خو بیا ډېره ښکلې بانه وه. یا الله پاکه په دې قرآن باندې به مونږ عمل کوو. دا خو جبرائیل علیه السلام را نازل کړی دی. جبرائیل علیه السلام خو نه تږي کېږي. نو دا اړ روجې د جبرائیل علیه السلام یو 15 کاله ونیسي که نه. د اړ روجې خو جبرائیل علیه السلام نیوی شي، خو زه خو یې نه شم ونیوی. ما باندې خو تنده راځي او په یخنۍ کې را باندې لوږه راځي او شهوت د جبرائیل علیه السلام نشته. نو زه خو انسان یم، زما خو شهوت دی، او زه خو انسان یم، زما بچي دي، زما لوڼه دي، زما کور والي دي، زه به ګټه وټه کوم. نو الله تعالی دا کتاب په داسې شخصیت را نازل کړ چې زمونږ د جنس نه دی. دا یو ډېر وسیع باب دی چې زه په دې باندې تقریر کوم. دا ډېر وسیع دی. پیغمبران ډېر اعلی خلک دي، ډېر اعلی. دوی کې الله تعالی دوه قسمه صفات ښودلي وي. یو پکې الله تعالی د فرشتو صفات ښودلي وي، او یو پکې الله تعالی د انسانانو صفات ښودلي وي. تاسو به د انسانانو دا صفات پرې پیغمبرانو کې ولې مونږ الله تعالی ولې ښودلي دي؟ زما دې خبرو ته سوچ کوئ علما، قاریان، حافظان.
دا د انسانانو صفتونه الله تعالی په دې پیغمبرانو کې ځکه ایښودلي دي که نیو ایښودلي نو خلک به چې دا خدایان دي. تاسو سوچ وکړئ که د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډوډۍ نه خوړه یا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح نه کوله یا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه کېده نه یا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تږی کېده نه نو چې نه تږی کېده نه غوسه کېده نه اوږې کېده او نه نکاح کوله نو زمونږ په دماغو کې به دا راغلي و چې دا د الله تعالی صفات د الله صفات دي چې نه تږي کېږي نه اوږې کېږي نه غوسه نه تږي کېږي نه اوږې کېږي نه حاجت شته او نه څه نور ضروریات شته نو په ده کې صفات د اله دي. دا بعضې صفتونه الله تعالی په پیغمبرانو کې د دې دپاره پیدا کړي دي چې دا پته ولګي چې دا عباد دي دا انسانان دي. اوس زما او ستا په صفاتو کې او د پیغمبرانو صفاتو کې فرق دی. ګورې ښه پیغمبران هم خوراک کوي او موږ هم خوراک کوو خو زمونږ خوراک مو یا نو خدای پاک دې کاسې ته بیا کښېنو او بیا دې د پاسېدو چل خو نه درځي که نه. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې 3.5 منه غنم جوار یا غله استعماله کړې ده. 3.5 منه غله خو ته په میاشت کې خوري مسلمانه. ګورې داسې ده او که نه. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صوم وصال کو مسلسل روجې به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیولې. حالانې عامو خلکو ته دا ممانعت دی چې تاسو به مسلسل روجې نه نیسئ. نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن الوصال. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسلسل روجو نه منې کړې ده چې تی ماتی نه ونیسې خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلسل روجې نیولې ځکه د هغه قوت زیات راغلی و. تاسو ته پته ده د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څونه قوت و. د 4,000 انسانانو عامو قوت الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور انسانان چې 4,000 راجمع کړي د عامو 4,000 انسانانو قوت الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړو. نو دا قوت یوازې د زور قوت نو دا دماغي قوت مو دا یوازې د دماغ قوت هم نو دا د برداشت قوت مو. 4,000 انسانانو کې چې څونه برداشت دی دغه برداشت یوازې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی. 4,000 انسانانو کې چې څونه ضبط دی دغه عمره ضبط الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیدا کړی دی. دغه خلکو ته چې مونږ ورته د پیغمبرانو ډله ویو دغې ډلې ته رجال الله ویو. څه ویو ته رجال د کتاب الله دپاره د رجال الله ضرورت دی. که چېرته دا رجال الله نه وي نو د دې کتاب پریکټیکل نه کېږي. تاسو دا کالجیان نه تاسو چې کله پیپرې ورکې او پرچې ورکې نو د پرچو د پیپرو نه وروسته یو شی وي هغې ته وایي پریکټیکل. څه وایي ته پریکټیکل وینا ځان نه شي ده خو دا وینا عملي کول خلکو ته دا وینا بیا په عمل کې راوستل دی عوامو ته دا وینا په داسې انداز سره کول چې تی وکړي او خلک یې وکړي دې ته پریکټیکل وایي. دا پریکټیکل او دا عملیات کار دا د انبیاو راغلی. دغه انبیا ډېر پاک خلک راغلي د حضرت عایشه زمونږ موره به یې ده او زمونږ د ټولو په شریکه مور ده د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره خوښه بیبي راغلې ده. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې خوښه بیبي راغلې ده. دغه حضرت عایشه صاحب د زنانو عالمه راغلې ده. روایاتو کې راځي خلک راغله زنانه راغلې صحابه راغله حضرت عایشې صاحب موره به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خویونه خو راته بیان کا. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوی څه راغلی په غوسه کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوی او عادت څه راغلی په خوشحالۍ کې د الله د پیغمبر خوی او عادت څه راغلی په نورو احوالو په نور اطوارو کې هغه ډېره ښکلې او پاک او مزیدار او بهترینه جمله وي چې هغه جمله نن سبا په تاریخ کې لیکلې شوې جمله ده. د حدیثو باب د هغې نه ډک راغلی دی. کان خلقه قرآن. بچیه زه به تا ته څه ویمه باب د وینا نه دی راغلی. فصاحت او بلاغت ختمیږي دلته څونه چې د انسان اوچتوالی راځي خاص کر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه به د هغه د حسن و جمال څه بیان تا ته کوم زه به تا ته د هغه د بهترینو اخلاقو څه بیان کوم زه به تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم
د حسمکۍ او د خوشحالۍ او د خفګان د عاداتو څه بیان کوم خو بس یو بیان مې راته وکړه چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق څه راغلي قرآن د اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن د اطوار د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن ناطق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا قرآن ساکت دی چې مونږ او تاسو سره موجود دی یا قرآن ناطق دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جون راغلی یا قرآن ناطق دی چې ستاسو په دې سینو کې موجود دی یا قرآن ساکت دی چې ستاسو په سینو کې موجود دی یا قرآن ناطق چې هغه په مدینه منوره کې په شین ګنبد کې مونږ ته ناس راغلی دغه قرآن ناطق محمد رسول الله صلی الله علیه هر فعل هر ادا هر خوی هر صفت دا د حضور صلی الله علیه وسلم قابل ل اتباع راغلی دی زمونږ یو عقیده را یاد ساته مونږ ته اهل سنت والجماعت وایي نوم خو در خپل درځي او که نه درځي مخامخ خلکو تاسو له خپل نوم درځي چې تاسو ته څه وایي مونږ ته اهل سنت والجماعت علماء دیوبند وایي بس ښه ده چې دا یو خو پکې جواب وکړو که نه دې نور خو ما په خیال نسواره چولي دي ښه ناست دي ګورې ښه هلکانو څنګه چل دی نسوار هم توکلي دي او که هم دي توکلي وایې که نه علماء دیوبند اهل سنت والجماعت حنفیان علماء دیوبند زمونږ د حنفیانو او د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده پیغمبران د هر قسمه ګناهونو نه پاک دي پیغمبران ګناهونه نه کوي پاک صفا مزیدار اعلی خلق راغلی دي د پیغمبرانو بادشاه او سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناهونه نه کوي هر قسمه ګناهونو نه پیغمبرانو بیا انبیا او بیا خاص کر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک دی که چرته نه وي نو اتباع یې نشي کیدی که چرته نه وي نو څه نشي کیدی اتباع یې نشي کیدی شرط د پیغمبرۍ نه پانه دا راغلی دی چې دا به ډېر پاک خلک دا په ظاهر او په باطن باندې پاک خلک راغلي د دوی شکلونو د دوی خویونو د دوی اطوار دا الهي اطوار دا الهي خیر و برکت والا خلک راغلي روایاتو کې راځي یو زنانه راله پیغمبرانو کې نرم خوی وي څه وي پکې نرم خوی زما خپل تحقیق دا نه پیغمبرانو کې کله ناکله ګرم خوی هم وي خو هغه ګرم خوی د خپل ذات متعلق نه وي ښه ګرم خوی پکې وي خو ګرم خوی د الله د دین د رضا دپاره یو کافر د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د نمرود زوی د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې لاړ وتوکلې جبرائیل علیه السلام راغی دا پرې داسې وزر یې داسې کړه دا لاړې مردار یې د مردار خولې واپس په ده باندې ورلې ده ته په دې مخ باندې واپس ورلې پیغمبري ګوته ورته وخوځېده وایي برابروم به دې څه برابروم به دې علما وایي دا ولې ورته وایي زه به دې قتلوم د چا خوله وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله مبارک الله پیغمبري ګوته ورته وخوځېده قتلوم به دې علما وایي یاله دا ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې قتلوم به دې ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذات حتی کې نو کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت حتی کې کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم النبوت حتی کې کړی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چرته خپله بدله په خپله باندې نه ده اخیستلې خو یاد ساتئ چې کله نه ده اخیستلې نو هلته الله ډېره خطرناکه بدله د هغه سړي نه اخیستلې ده ګورئ ابو لهب د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشمن ناکاره په دنیا کې چا هم گزار په رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی ابو لهب د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې گزار کوي روایاتو کې راځي د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تندي باندې رکاڼې گزار چو لګېد وینه مبارکه روانه وه جبرائیل علیه السلام یو ځل ناست و د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تپوس کړي جبرائیل علیه السلام دلایل کې بې حقي نقل کړي دي جبرائیل علیه السلام کله دنیا ته ډېر زیات زر راغلی ویې د الله پیغمبره دریو موقعو کې ډېر زیات زر راغلی
یو چې کله ابراهیم علیه السلام اور ته غورځېدو نو زه وله رالم یا ابراهیم علیه السلام څنګه چل دی وایه چې دا ټول مخلوق ته په یو پر باندې دړي وړي کم مال الله دا طاقت او مال الله تعالی دا قوت را کړی وی چا را لېږلې وی الله را لېږلې وی دا چا چې را لېږلې دا مینې او کومینینې وی یا ابراهیم علیه السلام دا خو دې زما نه ښې زه خو د هغه استازې راغلی ما دا چا چې را لېږلې دا خو باچا مالک ذات راغلی دی دا خو د قوت او د طاقت ذات راغلی دی دته په لاس کې خو قوت او دبدبې دي هغه ذات دی وایي چې هغه ذات مینې بس هغه ذات ته ما پرېږده ما پرېږده هغه ذات ته و چې کله لاړم روان شومه او ناګهانه منجنیق کې حضرت ابراهیم علیه السلام ور واچو چې څنګه یې ورچو منجنیق پېژنې د پخوانۍ زمانې توپه وه الله ورته وایي چې ورځغلی جبرائیل علیه السلام وی رامنډه مې کړې د اسمانونو نه په لږ وخت کې مې دایره د خیر او د برکت او د یخوالي د ابراهیم علیه السلام نه تو کړې وه کې راغلی یم دا سپیډ مه ووایي ګورې ښه ستاسو عقل او د فهم مناسب سره ډېر زیات په رفتار کې نه راغلی وی دویمه یوسف علیه السلام وی غورځېده کوي ته ماشوم او ښایسته په پیغمبرانو کې د ټولو نه ښایسته پیغمبر په ظاهر کې د ما الفاظو ته سوچ کوئ په څه کې ظاهري شکل صورت کې یوسف علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن د هغې نه زیات دی الله پې اویا زره پردې اچولي دي ګورې که نه وې اچولې بیا به کار نه کېده معشوقه چې د چا څونه ښایسته کاري واده دې کړی دی که نه دی دی کړی نه دی کړی اراده خو ما هم د ډېرو کارونو کړې ده ښه معشوقه چې د چا څونه ښایسته وي بیا هغه د عقیدو نه ګورئ نو معشوقه چې ښایسته وي د عقیدو سړي نه سړی بیا عقیدې نه شي بس دیدن ته یې پروت وي الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل مبارک باندې چهره مبارکه باندې وجهه مبارکه باندې او یا زره پردې اچولې وي که نه یې اچولې د صحابو به بل کار نه کو صرف دیدار دی د محمد رسول الله صلی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیدار به یې کو خو حضرت یوسف علیه السلام ښایسته ماشوم و وړوکی وی چې څنګه ورپرېوت زه ورله ما راواغست وی دویم دریم وی یا الله پیغمبره درې کره ته په تا ګزار شوی دی یو په طایب کې راباندې شوی دی زه دله درغلی ومه او ما تا ته ویلي چې دا خلک تباه کوم جبلین و دوه جبلو دوه غرونو او ما تا ته وایي چې د دې غرونو ملایکه مې راوستې ده دا دواړه به یو ځای کړم دا خلک به چقڼي کړم مونږ ورته چقڼي وایي چې تاسو څه وایې چقڼي به یې کړم د دې غرونو منځ کې ختم به یې کړم د دې غرونو منځ کې وایي تا وایي چې دا پرېږدی د دوی په خاندان کې او د دوی په بچو کې به مسلمانان پیدا زه طایف ته تللی وم زه د ریاض نه راتلم طایف ته زما د ماښام مونځ په طایف کې و ما چې کله د ماښام مونځ په طایف کې کو او د ماښام مانځه له کوز شومه نو د ماښام په مانځه کې په طایف کې هر طرف ته په اذانونو کې دا آواز روچت شو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله پیږه کنه د هر جماعت ته طایف نه دا آواز روچت شو مشرک پکې نه نو کافر پکې نه نو ټول عاشقان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته خپل محبوب خبره یاد شوه چې پرېږده جبرائیل علیه السلام پرېږده ګورې اوس په ایمان نه راونړي کال پس به راوړي کال پس به راونړي میاشت پس به راوړي میاشت پس به راونړي 2 کاله پس 10 کاله پس به راوړي طایف کې په هر جماعت کې الحمدلله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دعا ونه کړه بلکې دعا یې وکړه خو یا د الله پیغمبره خو چې ته کله وینه مبارکه ده نه راوچته شوه په احد کې په طایف کې او ابولهب په تا باندې ګزار وکړه نو ما ته الله وایي چې ورشه زما د محبوب وینه ګورې ځمکې ته لا نړ شي کو زما د محبوب وینه ځمکې ته لاړه مبارکه زه به په دې دنیا باندې شین بوټې زرغون نه کړمه زه راغلی یم او ستا دا وینه مبارکه مې اوچته کړې ده دغه یو دشمنانو کې یو دشمن د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابولهب ناکاره سړی ابو جهلو ناکاره سړی د ابو جهل رامي لږ هوښیار او د ابولهب سم شوده بچی سم د شوده بچی راغلی د ابو جهل به کله ناکله چل کو څه به یې کو چل ښي کله ناکله ابو لهب چل نه کو بېوقوف او قمقل یو ځل داسې ټول ناست وو یاره داسې چل کو
چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تندی مبارک په بوت ته ښکته کوو. پیغمبري تندي بوت ته نه ښکته کېږي. او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تندی مبارک. خو ما تاسو ته وی ارامي و. ابو جهل سکیمرو چالونه به جوړه وی یاره دا چل کوم چې زه به د ده دا تندي بوت ته ښکته کوم. راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له حضور صلی الله علیه وسلم حلیم و رؤوف و رحیم و کریم ذات وی محمد ډوډۍ مې دله کړې ده. وی ښه ډوډۍ دې کړې ده، دعوت دې کړې دی. وی یو وی دعوت خو به دې وخورمه، خو بیا به ته زما خبره منې؟ وی یو که پړه مې خو لګېده نو بیا منم که نه. راغی حضور صلی الله علیه وسلم دعوت قبول که. دا غټ حرامي کوټې ته یې داسې یو ور وکړو او هغه ور یې ورکوټې غوندې کټکۍ وکړه او هغه کټکۍ ته یې مخامخ یو بوت کېښوده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله راځي نو دا تندی مبارک به دې بوت ته ټیټ شي. بیا غټ حرامي یو کنده غوندې یې وکنل او په هغې باندې سپین څادر واچو. دا سپکوالی او دا حتکو او سپکوالی او د حتک مقصد دا دی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دې څادر باندې کېږي نو کنده یې کنستلې وه، دې کندې ته به ورپروځي، زه واپس یې الله وباسم. ای الله دې غرقه غرقه مې خو نور به هم غرق شي. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله را روان شو، جبرائیل علیه السلام راغی ودرېد. دننه کېږم که نه دې کوټې ته؟ وي مه دننه کېږه، ظالم دی، د الله د دین دشمن دی، ستا سپکوالی مقصد دی، ستا بېدبي مقصد دی. وي څه چل وکړم؟ وي دا خپې مبارکې اول دننه کړه. بس چې څنګه یې خپې مبارکې دننه کړې، د بوت څه مجال دی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عنوان دې ټینګېږي چې پیغمبري سترګې پې ولګېدې په بوت باندې. هغه بوت را پرېوت، کوم ځای کې چې ایښودلی و د هغې نه را پرېوت. را پرېوتل یو طرف ته ټول خلک ولاړو چې کلمې شروع کړه، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بوت کلمه شروع کړه. کله چې بوت کلمه شروع کړه خلک حیران شو. حضور صلی الله علیه وسلم واپس کېده، دا مردار د ابو جهل هلته مخامخ هغه کوټه کې ولاړو. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس کېده. ابو جهل چې کله پوه شو چې د الله پیغمبر واپس کېږي سکیم مې خرابېږي نو رامنډه یې کړې. الله تعالی په مکه کنده کې وغورځو، په کومه کنده کې چې نیت راغلی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غورځو. دا ظالمان فاسقان خلک وو، رزیل خلک وو، مرداران خلک وو، خو د ابو جهل پکې لږ هوښیار و. او د ابولهب سخت شوده سړی نو زه به تا ته د ده د شودهوالي سوی کوه بخبیث باندې خلک راغونډ شو. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسې وی خلکو څنګه سړی ما دا جایز دی ښه چې ته کله ناکله یو 2 ورځې زبرګوم وي نو په 3 ورځ خبره ته نه وي چې ملا صاحب په قلار کښېنه دماغ دې راله خلا. کله ناکله حضرت یوسف علیه السلام عزیز مصر ته وایي باچا چابیانې دې ماله راکه، زه ام حفیظ یم او ام امین یم، ما کې هم پوی راغلی ده او هم پکې امانت راغلی دی. دا کله ناکله جایز دی. عالمګیري په جلد نمبر 5 کې لیکلي دي که یو سړی یو علاقې ته لاړ او خلکو نه پېژنده چې دا عالم دی نو دی په خوله ویلی شي چې زه عالم راغلی. دی به جامې د عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې دوی زه څنګه سړی یم؟ وایي ته امین شریف یې، د شریف سړي زوی راغلی. چېرته دې دروغ نه دي ویلی، صادق او امین یې. خوي چې زه صادق او امین یم او چېرته مې دروغ نه دي ویلی نو د دې غر د طرفه خو زه تاسو ته ویم چې یو دشمن را روان دی نو تاسو به زما 40 کاله کې دې دروغ نه دي ویلی. چېرته مونږ په دروغو باندې صحیح کړي نه، ولې بې نه منو ته مونږ ته ووایه. وایي دا خبره کوم چې دا لاندې کوم بوتان دي دا بېکاره دي، دا د کاڼي جوړ دي، دا خالقان نشي کېدی، دا ربان نشي کېدی، دا د نفع او د ضرر مالکان نه دي. وایي ښه خلک ټول چپ شو، ادبو کافرانو خو یریدل د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده. دا بردار را پاسید الهذا جماعتنا یو ټکي بل وي هغه نه نشم ویل. الهذا جماعتنا د دې د وجې موږ دې له راجمع کړیو. یو کاڼی راواغسته او د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ګزار وکړ. روایاتو کې راځي الله ته هغه بدل بیا اخلي. یو سقا ننکې مونږ ورته ده طاعون ننکې وي چېرته نوم مو اورېدلی دی که نه دی؟ اوس خو دې خدای پاک خیر کړي څه بلاګان څیزونه راغلي دي وي پاکستان ته هم راپسې راورسېد. یا خدای خبر شوي یې که نه یې؟
باباګانو خبر شوي یې که نه یې خبر که نه یو کاکا راپسې لګېدلی دی کاکا خو پېژنې که نه کرونا وایرس ورته وایي شروع یې کړې ده د چین نه نو د چین خلک مړه نو خبره رانه بل طرف ته لاړه سره سړي زامن خو نه دي کله مږي خوري مږي خدای کو زه تاسو ته ګپ لګوم تاسو یې دا مولیان جوړو دروغ وایي خدای کو زه تاسو ته ګپ لګوم مږي خوري شمشته خوري سپي خوري پیشوګان خوري ماران خوري لړمانان خوري شادوګان خوري مږي سره کړي وي مزېداره عقرب چاک ته وایي د مردار زویه ما خو دلته رسخا شو خدای دې غرق او پرک نو ته نو الله پې مردار مرض راوسته مردار مرض علاج یې چاله نه ورځي کرونا مرونا نه ده دا د الله د طرفه په مردار خورو باندې یو عذاب دی ماران خوري تاسو سوچو کې چې یو سړی مار خوري مار او واړه ماران هم ني غټ غټ ماران سمسرې خو پرېږده دا خو زمونږ عرب هم خوري خو چې دا کوم مردار څیزونه دي دا ته لا وایې کرونا ځایم چې بل څه به رس پرې رانه وایي خاپیره کې خوري خاپیره کې دا غټې غټې خاپیره کې نه دا خاپیره کې خوري زه خوري دی خپل کار الله پې عذاب باندې را حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت باندې به ناشنا عذابونه راځي ناشنا بیمارې تاسو چېرته مخکې اورېدلي او بلډ پریشر دا بلډ پریشر زما د وړاندې راغلی دی ستاسو د وړاندې به م راغلي پخوا به خلک و بوډاګان به زمونږ یو نیا وه بغیر د سوچو غوړو نه مې څه نه خوړ او سم غوړي به هم خوړل که نه ګپ ته نه لګوم مضبوط خلک وو بس په دې غوړو کې به کورکمان ور واچو قل هغه به وسکل مونږ یو چمچه غوړي نشو خوړی زما 3 میاشتې شوي دي چې ما غوړي نه دي استعمال کړی مرۍ شریفه مې خرابه راغلې پخوا زمانه کې چې به خلکو ډوډۍ خوړې ساده خوراکونه وو ملاوټونه نو مرضونه نو اوس خو هر شي ملاوټ دی هر شي ګند دی نو وی کرونا را رسېدلی دی مونږ وی الله دې تی مونږ په امان کې وساتي او الله دې په دې شیګانو باندې ولګوي او الله دې تی مونږ په امان کې وساتي او الله دې په دې پاکستان کې چې څه اهل ضلالت او اهل ګمراه خلک دي الله دې وردنه کړي دې کورونو ته دې الله وردنه کړي چې څوک د الله او د الله د رسول دشمنان راغلي مؤمن مسلمان دې الله تعالی هر ځای کې په امان کې وساتي مونږ دې مسلمانانو دپاره دعاګانې ځکه دا کله داسې روا دی ما داسې دې خلکو ته ګورم نو زما دا خلک ډېر زیات خوښي عام خلک زما خوښ دي خدای خبر چې مې ولې خوښ دي خو زه چې کله دې خلکو ته وګورم که د هر ځای وي نو زه یم یاره نور هر څه یو طرف ته خو دا زما د محبوب امتیان دي څه شي دي امتیان دا د معشوق امتیان دي دا د معشوق دپاره سر ورکوي دا د محبوب دپاره سر ورکوي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره سر ورکوي دا زما د کلمې رونه راغلي دي نو په ما باندې د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ګران دي په تاسو به هم ګران دي که نه انشاءالله چې په تاسو ګران دي نو ملاوټ خو به نه کوئ که نه انشاءالله وایې که نه دوکانداران که پکې ناست دي ګورئ چې ګران وي نو په تیلو کې خو به اوبه نه اچوئ که نه اوس پکې چپ شوی ګورئ ښه که ګران وي نو په مسالو کې به خو بیا ګن بلا نه اچوئ که نه څنګه چې درته ځان ګران دی نو داسې به درته بل مؤمن هم ګراني دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن کامل نشي جوړېدی څو پورې چې دی د خپل ځان دپاره هغه شي خوښ نه کړي د خپل ورور دپاره هغه شي چې کوم د ده د خپل ځان دپاره نی خوښ زمونږ ایمان خوښ دی زمونږ علم خوښ دی زمونږ تقوا خوښه ده زمونږ پاک خوراک خوښ دی نو انشاءالله زمونږ د ځان دپاره خوښ دی نو د نورو دپاره به م انشاءالله خوښو دا پیغمبري اخلاق او عادات راغلي حدیث کې راځي حضرت عایشه صاحب فرمایي بچو وړو د حضور صلی الله علیه وسلم خلق مبارک د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دا قرآن دی څه چې په قرآن کې دی او ذکر شوي دي دا اخلاق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته رجال الله وایي د پیغمبرانو نه پس صحابه د صحابو نه پس وایي ورپسې کته راځئ که نه پېژنئ او که نه پېژنئ دغه شان نره خبره کوي که غلط یې مو وایي مونږ تاسو نه رټو تاسو زمونږ روڼه یې ما تاسو ته وایي چې تاسو زمونږ خوښ یې په اعتبار د امت سره دا کله ناکله چې درته د ګپ خبره کوو دا ایښو ګورئ تاسو دی اصل کې ګورئ ښه نو ایښو نو د صحابو نه پس تابعین د تابعینو نه پس تبع تابعین
د تبع تابعینو سره یا وروسته امامان او د امامانو نه پس علما په دې امت کې د ټولو نه خیرخوا خلک د دې امت دپاره راغلي دي. که څوک وایي چې عالم زما بد غواړي، زه وایم هغه عالم د خدای پاک د جلاله په دې خول کې ډوب کړي چې د امت بد غواړي. ګورې مه خفه کېږئ ښه، که څوک پکې وي ګورې نه وي پکې. الحمدلله علماو کې دا نه وي، علماو د دیوبند کې دا نه وي. که چېرته نور چا کېږي به د هغوی مواري نه الو، خو انشاءالله عالمان د دیوبند د چینې والا خلک، د دیوبند د اعتقاداتو والا خلک، د دیوبند د برکت والا خلک دا انشاءالله دا امت دونه محبوب ګڼي چې زمونږ څه منډې دي هغه د دې امت ته خیر و برکت دپاره دي. دا مدرسې مونږ څه نه کولاو د امت دپاره، د دستارمندو له مونږ څه له ځو، دا هغه ځای نه مونږ را په مخې شوي. زما نه ژوند مې که خبر چې حیران به شي. ما ته یو لړی میلمانه هر وخت ناست دي، یو جنجالي هر وخت ما سره جنجالي میلمانو د وجې نه یو لړی میلمانه ناست دي. او مونږ خو پیران یو، په پیرانو خو پوهېږي که نه پوهېږي؟ زمونږ میلمانه خو زمونږ د ګټې میلمانې ګورې. تاسو په دې څه پوهېږئ ګورې؟ پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نه پوهېږئ که نه؟ نو اوس زه تاسو څنګه پوه کړم؟ مونږ پیران صاحبان یو، خدای دې نورم زیات الله دغه شان الله مونږ پیران صاحبان یو، مونږ خو د خپلو میلمنو ته خوشحالېږو. زمونږ میلمه راشي بس لاس ونیسي چپ کړي، موږ له یو پنسوي په جیب کې کړي، موږ ور کړوچ کړو په دې جیب. زمونږ خو میلمانه زمونږ د ګټې وي، مونږ ورته دواګانې کوو که نه؟ نو زمونږ میلمه زمونږ د ګټې، مونږ خدای کو ټول میلمانه پرېږدو، خپل دربارونه پرېږدو، ګدۍ پرېږدو، راشو تاسو ته ناسړ لقو او تاسو وایئ چې دا مولا به کله بس کوي. مونږ درته ناسړ لقو، تاسو وایئ دا مولا به کله بس کوي. زمونږ درد دا دی، زمونږ سوچ دا دی، زمونږ فکر دا دی. محبت د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علماو په دې زړونو دماغو کې چې د الله تعالی ستاسو په دې زړونو کې در واچي، چې کوم د دین او د الله او د رسول محبت د علماو او د بزرګانو په دې دماغو کې دی چې د الله تعالی ستاسو په دې دماغو کې در واچي، چې کوم عشق د الله د پیغمبر د اولیاو کې دی، علماو کې دی چې د الله تعالی ستاسو په دې دماغو کې در واچي. او مکه محبت زمونږ د الله او د رسول سره پیدا شي چې کوم د صحابه او تابعینو تبع تابعینو دی، دا محبت ته الله تعالی زمونږ پیدا کی او د شر او د آفت نه الله تعالی په امان کې وسات. په ډېرو باندې لیوني خوشحالېږي، په دې باندې به اکتفا وکړو ښه، خبرې کمې او عمل پې ډېر. او یو بغداد کې یو سړی و، بسم الله الرحمن الرحیم به یې وی، داسې د جلاله پرې خوړ به راوته، یو ځل باران شوی و سیلاب راغلی و، چې کله راپورې وته استاد یې ته تپوس کوي، وایي څنګه راپورې وتې؟ وایي خو راپورې وتمه که نه؟ وایي څنګه راپورې وتې؟ وایي چې تا راته کومه بسم الله ښودلې وه په هغې راپورې وتم که نه؟ وایي ښه په بسم الله پورې وتې؟ وایي ها. وایي زه چې ورشو چې وګورو چې څه قصه ده، بس بسم الله الرحمن الرحیم یې وي او بس ګړه شو چې اخوا پورې وت، هغه طرف ته پورې وت. کوم سړی چې ورسره ناست و د هغه داسې لږ یقین کې فرق و، هغه وی بسم الله الرحمن الرحیم دا خپې لږه وردن نه کړه چې دا ډوبېږي او که نه ډوبېږي. خپه ډوبه شوه، بیا داسې لږ مخکې شوي بسم الله الرحمن الرحیم، خپه ګورم چې ډوبېږي که نه ډوبېږي. نه چې ته خپه ګورې چې ډوبېږي او که نه ډوبېږي نو بیا ډوبېږي. ګورې ښه، نه به ور غړپ کې ورځې به نو بیا به انشاءالله کار برابري انشاءالله. نو دغه غړپ او دا ورځې چې دي ته مونږ په خپل اصطلاح کې یقین ویو، ایمان او یقین. دا داسې عجیبه نور دی، دا داسې عجیبه برکتي خیر شي چې دا ایمان او یقین چا کې پیدا شو بس کارونه برابري. ابوهریره صاحب فرمایي مداین هم پته کو، بس زه دا خبره کوم ختموم، مداین هم پته کو، د مداین د وړاندې یو لوی دریاب یې کنیستلی و، خندق ورته وایي. وایي مونږ پې دا دریاب باندې دا خپلې دغه ور واچول، څاروي ور واچول، اسونه هم ور واچول، اوښان هم ور واچول. د یو صحابي نه جام پرېوت، جام چې پرېوتل په ډوبېدو کې شو، چې راکوزېده هغه نور ورته وایي ځه تخته شه به، حکم ورته وکړه دا به ستا د حکم د لاندې را رواني، جام پسې کوزېږه مه. وایي داسې ورته وکتل چې جامه که زما جام یې نو ما پسې راځه. هغه جامه پسې منډې جوړې کړې لاړه. داسې ایمان او داسې یقین د صحابه او د تابعینو راغلی. دا د علم سره ملاویږي. ګورې ښه، دا د علماو سره ملاویږي. هسې نه چې ګورې ستاسو د علماو سره محبت نه وي نو دا یقین ایمان نه جوړېږي، دا د علماو سره جوړېږي. الله پاک هم خوشحاله که. د هر قسمه تکالیف و مصیبتونو نه الله په امان کې وساته. د دواړو جهانو